أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناه وړم الله پاک ته له راټلې شوي شیطان نه. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان پوره رحم لرونکی دی. إذا زلزلت الأرض زلزالها کله چې ځمکه په ټول قوت سره وخوځولی شي. وأخرجت الأرض أثقالها او ځمکه خپل دننه ټول پیټی راوباسي، یعنې په دغه ځمکه کې ښخ شوي مړي او ذخیرې او هر څه بهر راوغورځوي. وقال الإنسان ما لها او انسان ووایي چې دا څه حال دی، یعنې له بعثت نه او د بیا راژوندي کېدو نه منکر انسانان وګوري حالت، دوی وایي چې دا څه وشو، هېڅ باور یې نه راځي. يومئذ تحدث أخبارها په هغه ورځ به هغه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، یعنې دا ځمکه به ټول تیر شوي حالات بیان کړي چې څه پرې تیر شوي دي. بأن ربك أوحى لها ځکه چې ستا رب به دغې ځمکې ته د دې کار امر وکړي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت کې وروګرځي تر څو چې د هغو عملونه هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بیا چې چا د یوې ذرې په اندازه نیکي کړې وي هغه به ورته وښودلی شي، یعنې بدله به یې ورکړل شي. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې د یوې ذرې په اندازه باندې بدي کړې وي د هغې بدله به ورکړل شي، یعنې د خپلو عملونو سزا به وویني. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا